د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیزالله فضلي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د افغانستان کرکټ بورډ غوروي کمیټې له لوري چې د ویسټ انډیز په وړاندې د افغانستان لوبډلې سکواډ د شل وریځو او یوه ورځنیو سیالیو لپاره اعلان شوی د ځینو مستحقو لوبغاړو حق خوړل شوی دی. فضلي په خپله فیسبوک پاڼه کې د هغو لوبغاړو نومونه هم لیکلي دي چې لومړی مسعود نجات دی چې د ورځنیو سیالیو لپاره چې یو تکړه تیز توپ اچوونکی دی حق یې و. دویم منیر کاکړ د ورځنیو سیالیو لپاره ویکټ ساتونکی حق یې و. منیر کاکړ د کورني کرکټ تکړه لوبغاړی دی. دریم حشمت الله شهیدي د ورځنیو سیالیو لپاره حق یې و حق یې جوړېده. څلورم نورعلي زدران چې د ورځنیو سیالیو لپاره یې حق جوړېده. پنځم محبوب بهیر د ورځنیو سیالیو لپاره حق یې جوړېدو. د کورني کرکټ په سیالیو کې مسلسل ډول ډېر ښه ځلیږي. ویلي دي پورته 15 تنه لوبغاړي د ویسټ انډیز په وړاندې په لوبډله کې نشتون د عقدوي سمتي چلند په بنسټ شوي او 3 نور لوبغاړي د ملګرتیا په بنسټ لوبډله کې انتخاب شوي دي. د ویلي دي چې په هر حال د افغانستان ملي ټیم د بریا په هیله د عدالت لمر پر راختو ده. نو ځینو ملګرو یې په کمنټ کې دلته هم داسې ویلي دي چې که ته دومره ستا په خپله رئیستوبه کې هم عدالت برخې ته توجه نه ده کړې او ډېرو زیاتو بیا ورته ویلي وو چې ستا په دوران کې یا ستا په رئیستوب کې مو لوبډله خرابه شوه، همدغه تاثیر تر ننه هم جریان لري. نو دا درنو دوستانو د عزیزالله فضلي په راک کې کوم چې لوبغاړو یادونه یې کړې وه. نو که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هم سبسکرایب کړئ، د ګونګړي نښانه هم ووهئ چې په راتلونکي سپورټي معلومات تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.